دعاء توبة برستنا لك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتعال سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. ربنا تقبل منا إنك أنت ربنا تقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا رب اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. يا الله يا من غاب يا الله من معك يا الله يا الله من دمه قبلك يا الله ساق كتاب وليك يا الذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة. يا الله من ساق كتاب سيئة نذيتك لله من معافية. الله ساق كتاب قرآن الله من نبأ قسم كميشة يا الله من معافية من معافية الله من معافية يا الله من خلق مقرزو يا الله عاملة الناس بي يا الله
زمون دا ټکټو خدمت قبول کړه یا الله. الله موږ معاف کړه یا الله. ستا د کتاب پوره خدمت نه شو کولی یا الله. موږ ستا په کتاب پوهه کړه یا الله. الله تا ته سوال کوو چې یا الله رب زدنا علما یا الله. ستا په کتاب هم پوهه کړه یا الله. الله ستا د پیغمبر په حدیث هم پوهه کړه یا الله. الله سوال درته کوو الله معاف هم کړه یا الله. الله دا رمضان او د قرآن درسونه الله بیا بیا نصیب کړي یا الله. الله د دې کتاب دا خدمت به د چا نه اخلي الله. موږ له توفیق راکړي یا الله. الله موږ نه رضا شي یا الله. الله موږ نه مخ خفه کېږي یا الله. موږ نه مخ خفه کېږي یا الله. الله موږ ته سوال کوو الله موږ نه مخ خفه کېږي زموږ رب یا الله. الله زموږ د رضا سره سینه لګېږي الله. سوال درته کوو الله. الله جنت الفردوس نه غواړو یا الله. د جهنم نه مو ساتئ یا الله. الله د جهنم نه بچ کړئ یا الله. الله جنت هم نصیب کړئ یا الله. الله نن دې ستا کتاب را جمع کړي والله. په جنت کې داسې را جمع کړي الله. الله د میدان د قیامت د سختو نه بچ کړي یا الله. الله ستا د دین خدمت په صحیح طریقه را نصیب کړي یا الله. الله موږ د خلکو نه وګرځوه یا الله چې د عرش د سوري د لاندې به د قیامت په ورځ باندې یا الله. الله هغه کارونه نصیب کړه الله چې د عرش د سوري د لاندې راشي یا الله. الله د قبر د عذاب نه بچ کړه یا الله. الله د جهنم د عذاب نه بچ کړه یا الله. الله اسینه چې د قیامت ورځ شرمېدلی وي یا الله. الله د قیامت د شرم نه مو ساته یا الله. الله عمل نامې رانه په خلاص راکړه یا الله. الله د چپ لاس د عمل نامې نه بچ کړه یا الله. زمونږ رب یا الله زمونږ میزان او تله درنه کړه په نیک اعمالو یا الله. الله زمونږ میزان تله د نیک اعمالو نه درنه کړه یا الله. الله زمونږ مدد په هر ځای کې وکړه یا الله. الله د پل صراط د پاسه هم په اسان سره پورې باسته کړه یا الله. الله سخت ورځ ده الله تعالی. الله ابراهیم علیہ السلام او ټول نبیان به د نفسي نفسي आवाज کې الله ته زموږ حفاظت وکړي یا الله. الله زموږ د نبی شفاعت نصیب کړي یا الله. الله د خپل نبی سره په ښایسته طریقه باندې مخامخ کېدل نصیب کړي یا الله. الله ستا د رؤیت او ستا لیدل غواړو الله. خپل رؤیت راته نصیب کړي یا الله. الله په جنت کې ډېر نعمتونه دي الله. ستا رؤیت غواړو یا الله. الله جنت دنم غواړو یا الله. ستا رؤیت هم غواړو یا الله. الہ العالمین ډېر مسلمانان مؤمنان وفات شوي دي د دنیا نه تېرې الله. جنت وله ورکړي یا الله. الله څومره مؤمنان او څومره مسلمانانو چې کلمه ویلې الله معاف یې کړي یا الله. الله زمونږ ورونه مؤمنان مسلمانان دي یا الله. که د هر ځای دي او که د هر علاقې دي الله ته یې معاف کړي یا الله. الله د قبر عذاب نه بچ کړي یا الله. الله مونږ او هغوی په جنت کې یو ځای کړي یا الله. الله په دې علاقه کې الله ډېر مسلمانان دردمند دي الله. زړونه یې روغ کړي یا الله. الله ډېر مسلمانان پریشان دي پریشانی ختمه کړي یا الله. الله ډېر مسلمانان بیماران دي بیا بیا د دعا مطالبه کوي الله. ته ولې صحت ورکړي یا الله. الله ستا د دین لپاره جوړ کړي یا الله. الله ستا د دین لپاره جوړ کړي یا الله. الله دا بیماران جوړ کړي یا الله. یا الله دا یقین دا و چې دعا قبلېږي الله. الله ځکه موږ نه مطالبه کوي موږ ته سوال کوو الله دې بیمارانو له شفا ورکړي الله. الله ته په نوم نوم باندې پیژنې الله. بیماران جوړ کړي الله. الله ستا د دین لپاره جوړ کړي الله. الله موږ د هر قسم بیماریانو نه بچ کړي الله. زمونږ په عمرونو کې برکتونه واچوه یا الله. الہ العالمین ډېر مؤمنان ورونه زمونږ په جیلونو کې دي الله. خپلو کورونو ته یې راوستل کړي یا الله. الله د اختر ورځې دي یا الله.
الله دا غو کورونو کې خفګانونه یا الله کور کې راوستل کې یا الله الله په هر ځای کې د مسلمانانو باندې خلکو زړونه نرم کې یا الله الله زموږ د مسلمانانو ورونو کورونه خوشاله کې یا الله الله هر مؤمن چې په هر ځای کې الله د خپل کور ته راوستل کې یا الله الله تعالی ستا نبی هم د دې دعا کوله چې الله په نوم به یو جیلی تاول یا الله ډیر رونه مسلمانان دی الله خپل کورونه ته راوستل کې یا الله رب زمونږ جیلیان ورونه چې هر ذکر الله تعالی ته کورونه ته راوستل کې یا الله الله زمونږ د عمل کې اسلامي نظام پکې راوستل کې یا الله الله د قران او د حدیث امن پکې راوستل کې یا الله الله دې عمل کې چې څومره به امنیت دي الله تعالی هغه ختم کې یا الله الله ستا کتاب پکې نافذ کې چې ټولې خطرې او ټول شرونه ختم شي یا الله الله زمونږ د حاکمانو په ژوند کې د قران د نافذ کولو مینه پیدا کړي یا الله الله دې زمونږ د ټول مسلمانانو په ژوند کې د قران او د حدیث مینه پیدا کړي یا الله رب العالمین یا الله زمونږ خپلوان چې څومره دي زما مور ده د نور مسلمانانو مين دي الله پلاران دي د دنیا نه ترې الله غوله جنت ورکړي الله الله زما شیخان دي استادان دي زمونږ د ټولو شیخان او استادان دي شیخ عبدالسلام دي رحمت الله شیخ محمد یار بادشاہ دے رحمت اللہ شیخ محمد افضل خان دے رحمت اللہ نور زمانگا شیخان دے اللہ ټولو شیخانو له جنت ورکړي الله ټولو علماو له جنت ورکړي الله څومره علما چې اوس وخت کې وپات شي مخکې وپات شي الله ته مغفرت او بخښنه وکړي الله الله د نور علماو حفاظت وکړي الله الله دا علما ستاسو د نبی وارثان دي الله ته نصرت او مدد وکړي الله الله ستاسو د دین د مرکزونه یا الله قائم او دائم ولري یا الله د دې مدرسو خپل خزانو د غیب او مدد وکړي الله الله د دې مدرسو نصرت وکړي الله الله د دین مرکزونه نورم زیات کړي الله الله د دې عوام په ژوندونو کې د دې مدارسو سمینه پیدا کړي الله د دې مدرسو طالبان نورم زیات کړي الله الله زمونږ له ستاسو د نبی د مینې او دغه محبت په ژوندونو کې واچوي یا الله رب ته زمونږ ناراضي شي یا الله دا مرکز چې چا جوړ کړي الله جنت الفردوس ور کوي الله الله په خاورو کې پروت دی الله الله هغه بچو دا کور او دا ټول اهل الله د خیر نه ډک کوي الله الله شیخ له جنت الفردوس ور کوي الله الله مونږ ټول جنت الفردوس والا جوړ کوي الله الله بیماران بیا یاد الله بیماران له شفا ور کوي الله رب دې مجلس ته چې څومره نه زنانه راغلي دي الله یا څومره غایبات او غایبین دي الله الله د ټولو د زلون د حاجتونو خبره الله حاجتونو له پوره کوي الله الله د ټولو حاجتونو پوره کوي الله الله زموږ مشکلات ختم کوي الله الله زما د خلکی ملګری طالبان الله د دین عالمان جوړ کوي الله الله داعیان جوړ کوي الله الله تثبت او استقامت نصیب کوي الله الله ستاسو کتاب خادمان جوړ کوي الله رب العالمین دې نو خسته د دین ګلونه جوړ کوي الله الله د دې هر قسم اسباب زین ول ور کوي الله الله مدرسې ول ور کوي الله الله دې ته په کولو کې چې څه مخکې ته څه شرونه دي فسادونه هغه ته ختم کوي الله الله مسلمانان متفق کوي الله مسلمانان رونه کوي الله د مسلمانانو په کورونو کې چې څومره خفګانونه دي هغه ختم کوي الله مسلمانانو په من کې چې څومره فسادونه دي هغه ختم کوي الله الله مونږ روزنی ولیدا الله مونږ له داسې ځل کې د مسلمان سره بغض ما پیدا کوي الله الله مونږ د مسلمان سره مینا پیدا کا پزړه کې الله ستا نبی د سویلی چې جنت ته په غیر د مسلمان د مینې نه څوک نشیتلی الله زمونږ د زړونو د مسلمانانو بغض وباسي الله الله زمونږ د هر مسلمان سره مینا پیدا کوي الله خاص کر رب العالمین زمونږ د دې جامع سره ربا کزتا ته نوم ویم ربا ته د نوم په غیرم پیجن الله چا چې د طالبانو مدد کوي الله رب ته پیجنې چې د دې علاقې خلق دی الله زمونږ د دې محلي خلق دی الله نارینه دی او زنانه دی الله تو سره مدد د خزانو د غیب نه وکي الله هغه د دې طالبانو د دې مدرسې مدد کوي الله تو سره نصرت وکي الله ډیر روزه 2 میاشتې تیر شي الله د دې 2 میاشتو کې د دې زمونږ د علاقې خلکو زمونږ د محلي خلکو د دې طالبانو مدد کړي الله تعالی د غیب او د خزانو نه د هغه په کورونو کې برکتونه واچوي الله الله څومره خويندې میندې څومره مسلمانان چې د دې درس ملګری وي الله تعالی الله دا غي ټول حاجتونه پوره کوي الله
دا غیر د پاره خسته د دین مراکز برابر کوي الله، ټول خوشاله کوي الله. الله زمونږ دی وخت نږدې وختونو کې ډېر مسلمانان خپدي پریشان دي، الله دا غي پریشانیاں خفګانونه ختم کوي الله. الله ز بیان سوال دا کوم الله، ز په دې مونږ په خپل درس ناز نه کو الله، مونږ په جاړو الله، خو مونږه ما کوي الله، کوم ستا کتاب سم نه ویل الله، کدی طالبانو سم حق نه ادا کړ الله، مونږه معاف کوي الله. الله مونږه معاف کوي الله، ستا کتاب ډېر ګران دی، د دې صحیح حق ادا کول نشو کول الله، مونږه معاف کوي الله. د دې درس چې څومره ملګری دي او پابندۍ باندې شرکت کړي دي، الله تعالی داغو د هر طرف نه غیبی او نصرت او مدد وکړي الله. رب العالمین ته زمونږ ناراضي شي الله. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. لګونتی یو 2 منټه کې نه سند زر ور کوم او بیا اخر کې به د مجلس دعا ووي او بس بیا به خو صرف یو 2 منټه کې د ټولو ناول چې د مدرسې ډېر خدمت هم کړی دی او امیر هم د مدرسې دی، لحاظ علي بن حاجی پیدا محمد، هغه دی اول لا پاسي، دویم مولوی عبدالصبور، دریم چې دی مولوی زاهد نور بن محمد نور ډاکټر، دریم څلورم نمبر ګل محمد اور په سلارزو مولوی سی، پنځم عبدالکریم مولوی سی، شپږم عظمت الله مولوی سی، وم سراج الدین مولوی صاحب بن غلامین جان، اتم پروفیسر عبدالرحمن صاحب، نهم سلمان بن عنایت صاحب، لسم حضور خان بن یولسم صاحبزادہ، دولسم سعید الرحمن، دیالسم گل حمید اور پی کوٹے مولی، او عزت اللہ خالصم شیر اللہ بن مومن تیمرگرہ، شپارسم عبدالغفار بن خان زمین خان، ولسم ابو بکر بن فاتح، اتلسم سلیمان بن سلطان حاجی، او نلسم بدر الحق بن سردار، او شلم فضل عزیز بن نور علی شاہ، ریحان بن شاہ جہان، خا مولوی محمد بادشاہ بن جان محمد رحمت اللہ علیہ. خا کم ملګری چې اول نمبر راغلی نجم الدین بن احمد باجوړ اول پوزیشن، هغه در پاس سید معاذ بن ظاهر شاه دیر دویم پوزیشن، عزیز الله بن محمد نبی مومندو دریم پوزیشن، او نوید بن سحرګل پېښور دام دریم پوزیشن. اول نمبر د دې بناتو دوام به په یو ځل باندې به ټول وې ملک. بنت امیر محمد صدیق آباد، بنت عبدالحکیم رشکی ډاګ، بنت منیر الحق رشکی ډاګ، بنت عبدالحکیم رشکی ډاګ، بنت عبدالحکیم رشکی ډاګ، بنت عبدالباسط ډاک قلا خزانہ، بنت محب الله تنگئی، بنت سلطان حضرت علیزو، بنت حضرت علیزو، بنت احمد خان تنگئی، بنت ضیاءالدین بدان قلا، بنت محمد یار یوسف آباد، بنت بختجان مامون خلوزو، بنت حضرت غلام بلنگ، بنت ذبیح اللہ حاجی لونگ، بنت لال محمد حاجی لونگ، بنت جانگیر برمین واڑما، بنت شکر سید برمین واڑ، بنت عبدالرحمن برمین واڑ، بنت گلمویر برا واڑ مامون. او طالبان دا زر چې کم طالبانو نمونه ویل شو بس هغه خپل سندونه والي او بیا به ناظم سبا رابطه کوي، نومي په منډه وامه او بیا به سندونه واخلي. عابد الله بن مسل خان، مطیع الوهاب بن ګل وزیر، ابو بکر بن علی عسکر، عارف بن علی محمد شانگلہ، فیاض الرحمن بن ولی اللہ باجوڑ، محمد شعیب بن سمیع اللہ خانوڑے، حبیب اللہ بن امان اللہ دیر کامبر، سمیع اللہ بن عبدالجلیل باجوڑ، سامہ بن عبدالحمید، روح الامین بن سعید الرحمن، راحت اللہ بن نور محمد سورا غونڈئی، ضیاء اللہ بن بخزمین اپر دیر، عدنان اللہ بن لال بادشاہ میاں کل دیر، داؤد جان بن نجیب اللہ چرسدہ، سلمان خان بن عبدالرشید باجوڑ، زاہد اللہ بن محمد شفیق باجوڑ، دلمنان بن عمر جان سواد، کامران بن محمد رحیم باجوڑ ڈمڈولا، احسان اللہ بن حضور خان باٹوار باجوڑ، معاذ احمد بن عمر فاروق دیر میدان، محمد عباس بن حاضر محمد، فرمان اللہ بن میر ولی خان انبار، ذاکر اللہ بن عمر بادشاہ دیر میدان، ضیاء اللہ بن غلام نبی قندار، عطا اللہ بن ابو ہارون خاٹک، اسلام شاہ بن گل خان خانوڑے، رحمت ولی بن آدم خان مردان
نواز اکرم بن عبدالکریم ثوابی، ارشاد الله بن بختروان لاجبوک، زبیر منصور بن حضور خان باټوار باجوړ، عبدالرحمن بن سید مالک رباط لوی دیر، سجاد الله بن اختیار خان بایچینا، گور رحمان بن حمیم، ابو ذر بن بختیان رستم مردان، عثمان بن امان، عبداللہ بن محمد سواد، بلال احسن بن نصیب الرحمن مردان، ابتاب بن یا رحمان خیبر، مرجان بن مومن خان خیبر، محمد گل بن عمر گل حیاته باجوړ، محمد بلال بن لونگین غازی هریپور، جلال الدین بن خوشحال مردان، حنیف الله بن بخشاد سمرباغ، محمد عباس بن سید حسین، محمد عثمان بن خان باچا، ذاکر شاہ بن اقبال جان، نجیب الله بن عبدالاکبر جان دیر کاما، شوکت الله بن استانه گل سلارزو، انس بن گل زمین خانوڑے، عبدالواحد بن محمد ابراہیم نوام، شیر بن گل جان خیبر، عبدالرحمن بن مرجان پشاور، سہیل خان بن شیر زمین، سمیع اللہ بن شاہ حسین خان، عبید اللہ بن محمد شریف خان، محمد کاشف بن عبدالحنان پیشا عبداللہ، عابد اللہ بن خان بادشاہ، محمد شاہ بن اکاکیل خیل شاہ خیبر، سجاد احمد بن انعام الحق، عطا اللہ بن محمد خان کنڑ، عمر فاروق ابن شیرین، حقیار بن یار رحمان خیبر، مولا خان بن صاحب دادا خیبر، رحمت اللہ بن پسند خیبر، شفیق اللہ بن امام خان افغانستان، امین اللہ بن بنگال خان خیبر، حماد اللہ بن امیر نواب قاسم بن میاگل خیبر، شفیع اللہ بن شاہ خالد بارو، عزیز بن شاہ فیصل باجوړ. سبحانك اللهم، و یو سند بچی چا نوم ویل شو هغه سند